السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو، الله پاک مو جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر سه. یو ورور پوښتنه کړې ده چې ولې په ورځ د قیامت باندې خلک د مور په نوم رابلل کیږي، د پلار په نوم نه رابلل کیږي. دا حدیث ضعیف ده محترمه. صحیح حدیث په ابو داود کې ده، د ابو دردا رضی الله عنه حدیث ده. ابو دردا وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انکم تدعون یوم القیامه باسمائکم، تاسې رابلل کیږئ په ورځ د قیامت باسمائکم، په نومونو د تاسې، و اسماء آبائکم، نو فحسنوا اسماءکم، ښه نومونه په ځان باندې کیږدئ. نو دا حدیث محترمه ثابت حدیث ده، او امام طبرانی رحمه الله یو حدیث روایت کړی ده چې هغه حدیث داسې ده، د ابن عباس رضی الله عنه حدیث ده، ان الله يدعو الناس يوم القيامه بامهاتهم، الله عز وجل به خلق رابلی په ورځ د قیامت د مور په نومونو باندې، سترا منهم على عباده. خدا حدیث محترمه علامه ابن القیم رحمه الله په ابو داود باندې چې کومه حاشیه کړې ده، هلته دا حدیث ضعیف بللی ده وروره. نو صحیح حدیث دا ده چې په ورځ د قیامت به د پلرونو په نومونه رابلل کیږي. یا بعض علما وی که هغه حدیث هم صحیح سي، نو بعضی انسانان به د مور په نوم رابلل کیږي او بعضی انسانان به د پلار په نوم. هغه انسانان به د مور په نوم رابلل کیږي چې هغه پلار نه لري، مثلا حرامیان وي، یا حضرت عیسی علیه السلام چې هغه پلار لري نه، نو د دغه په خاطر باندې به د مور په نوم رابلل کیږي. الله دې جوړ لره کامیاب اوسي. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یک برادر پرسان کردن مجاهد هستند. این برادر میگوید که ما در سرحد علیه الطاغوت در دفاع حکومت اسلامی هستیم. این برادر پرسان میکنه اگر اینجا بندیوالا احتلام پیش بیاید، اینجا آب گرم نیستن، آب هستن اما یخ آب است. تا وقتی که ما آب گرم پیدا میکنیم، نو وقتی نماز تیر می شود، نماز قضا می شود، ما نماز خود را به تیمم بخوانیم. یعنی بله محترم، شما نماز خودتان به تیمم بخوانین. الله عزوجل شما را کامیاب و فاتحین و غازیین داشته باشه. کامیاب باشه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده، یو ماشوم ده، هغه ماشوم چې ده دی وایي په لمانځه کې فاتح ده د یو چا دپاره، خو هغه ماشوم چې دا یو خو وړکی ده، بل دا ده چې دی وایي په مانځه کې دغه ماشوم نه داسې افعال صادره کیږي چې په هغه باندې لمونځ فاسد کیږي. نو محترمه وروره، دغه فاتح ماشوم چې کله امام ته فتح ورکي، نو دغه ماشوم ته وایي چې داسې افعال ته صادره کیږي چې مونځ پرې فاسده کیږي، یعنی اعمال کثیره، نو دی خو داسې څه لکه په مانځه کې چې نه ده. او دا خو مسلمه خبره ده، د مونږ حنفي فقهاوي لو فتح غیر المصلي مصليا، که فتح ورکړه غیر المصلي مصليا فاخذت المصلي فتحه اماما كان او منفردا، مونځ فاسد ګرځيږي. محترمه، دا د مونږ د احنافو په ډیرو کتابونو کې دا مسئله سته ده. الله پاک دې روغ جوړ لره. اوس که دغه هلک داسې افعال وکړل چې مونځ پې باندې فاسده کیږي، نو دی خو له مانځه نه وتلی، چې له مانځه نه ووته، نو دی بیا چې دغه امام ته فتح ورکړي او امام فتح ترنه واخلو، دا امام نو غیر مصلي مصلي ته فتح ورکړله، هغه مصلي چې له ده سره په مانځه کې نه ده، نو لمونځ فاسد شو وروره. الله دې ښه لره. نو که د فتح تر واخیستله د امام، نو مونځ فاسد ګرځېږي. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب. علیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې یو سړی پیشلمی وکړي، بیا پیشلمي کې له خپلې ښځې سره جماع وکړي، له هغه نه وروسته بیا دی ویده سي، بیا دی چې مانځه ته راویښ سي، هغه وخت کې غسل وکړي، پروا نه کوي. محترمه، غسل کې چې تاخیر راسي یعنې شرعا مشکل نه لري. الله دې ښه لره، کامیاب، روزه نه ورسره خرابېږي. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب.